أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورة البقرة نهم نمبر آیت اول سپارہ دویم رکوع. مخی آیت کریمه کې الله جل جلاله د منافقانو یو صفت دو بیان که دو صفت یو دا چې دی په خوله یو سی په زړه بل سی او بل دا چې ایمان پکې نشته اسی ایمان به ظاهری نور حقیقت کې دی کې ایمان نشته. د آیت کریمه کې الله جل جلاله د دې اوس دو نور صفات ذکر کوي چې یو دوکه کول دی او بل شعور علم پدې کې نشته. نو کم خلق محترم چې هغه دوکې کوي معلومیږي چې دې کې د منافقانو یو صفت موجود دی او علم چې چا سره نی د قرآن او سنت دې باندې ځان نه پوهي دام ګوره د منافقانو علامه ده. د دې وجه محترم دا سټوډیو د پروګرامات او د درسونه مقصد هم دغه د محترم چې موږ سن اساس ځان د علم د دې قرآن او سنت نه خبرو چې د منافقانو نه وځو ورنه کوم بالکل داسې ځان داسې جوړ کو چې هیڅ نم ځان نه خبرو نه د قرآن نه د حدیث نه د ترجمې نه د تفسیر نه د سیرت نه نو بیا خو ممکن د منافقانو دا نښه موجود چې هغې علم او فقاهت شعور نه لرلو مونږ هم چې د هغې په شان شو. نو دا دوه غټ صفات دی آیت کې الله بیانوي. الله فرمایي یخادعون دا منافقان دوکي ورکي الله جل جلاله تا والذین او هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی یعنی الله مؤمنانو لدی دوکي ورکي. سوال دا دی چې الله له څنګه دوکي ورکي ځکه چې الله جل جلاله خو په هر څه باندې خبر دی نو څنګه دی الله له دوکه ورکي. نو مقصد دا دی دلته یو ټکی محذوف دی یخادعون الله فی زعمهم دی خپل ګمان دا دی چې جوړ مونږ الله له دوکه ورکو حال دا دی چې دی الله له دوکه نشي ورکولی خو دا د دې ګمان دا دی چې یاره مونږ په دې ظاهري په خوله باندې چې کوم ایمان ښکاره کوو په دې باندې مونږ خپل ځان بچ کوو د مؤمنانو نه وینه او مال دا محفوظو نو لهذا مونږ الله له دوکې ورکو. دا د دې خپله یو خوشفهمي ده. او والذین آمنوا مؤمنانو لم دوکې به ورکولې ځکه مؤمنان خو عالم الغیب نه دي نو کله به ورته ایمان ښکاره کو په خوله او منځ کې به دې کې کفر موجود او مؤمن خو حدیث کې مرادي المؤمن غر کریم مؤمن ساده معنا دا نه ده چې یاره دا به کمقل کریم کرامت پکې وي شرافت پکې وي د هغې د وجې نه هغه په هر چا باندې ښه ګمان کوي. نو مؤمنانو به په دې ښه ګمان کولو چې دا به رښتیا زموږ ملګري نو په دې طریقه به دي مؤمنانو له دوکې ورکول. نو الله جل جلاله ځکه قرآن کریم کې موږ ته فرمایلي دي چې دا د منافقانو صفت ته دوکې کول او دا سوره منافقون کې الله فرمایلی دي 28مه سپاره کې 4 آیت کې سوره منافقون الله فرمایي هم العدو هم دا منافقان العدو استاسو دشمنان دي صرف او صرف هم دي دلته الله حصر کړی دی هم العدو دا مبتدا او خبر دي دواړه معرفي دي او دا حصر پیدا کوي چې صرف او صرف د مسلمانانو دشمنان ګویا چې دا منافقان دي. نو فاحذر ځان بچ کا اې د الله رسوله هم د دوینا د دې منافقانو نه ځان وساتئ ځکه دا هغه خلک دي چې تاسو له دوکې درکول غواړي. نو اشاره شوه چې مؤمنان به ځان دومره ساده کیم نه چې د دې دوکو نه ځان خبر نه کي. مؤمن له پکار دی چې دا به ویښ هم وي ویښ داسې به ځان یو د کړی ني چې کافر د خلاف پلینونه کوي او د قلارې پروت او هیڅ دفاع د ځان نه کوي. نه مؤمن سړی به لږ ویښېږي. اوس موږ ته به څنګه پته لګي محترمو چې دا موږ سره دوکه کوي دا منافقان. نو اهل علم لیکلي دي چې ته به د هغې قول او فعل ته وګورې چې د هغې خبرې څنګه دي د هغې تا سره رویه څنګه ده
نو تا ته به خپله پته ولګي چې مخامخ ستا مخکې د اسلام صفتونه او د دین سره مینه ښکاره کوي او په شیشه چې وګوري نو بیا د اسلام خلاف مکرونه کوي او ستاسو خلاف پراپیګنډې کوي، نو پوه شه چې دا خلک منافقان دي. الله فرمایي وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون حال دا دی چې دی دوکې نه ورکوي الا انفسهم مگر خپلو ځانونو ته. دا د الله جل جلاله قانون دی چې دغه کوم ذکر دی رستو 22مه سپاره کې سوره فاطر کې چې لا يحيق المكر السيء الا باهله، چاته چې کوې وکنستو ته به پکې خپله واقع کېږي. من حفر بیرا لاخیه فقد وقع فيه، دا مقولم ده چې څوک بل مسلمان ته بل رور ته کوې کني دا به خپل هغې کې واقع کېږي. نو ګوره د مسلمانانو ته دوکه ورکول دا اصل کې ځان له دوکه ورکول دي، ځکه چې بل دی دوکه کو محترمو دنیاوي لږه فایده به حاصله کړي خو آخرت ته ځان له تباه کو. نو اصل شی خو د آخرت کامیابی ده او تاوان دی. نو چې ته مسلمان دوکه کې په دنیا کې آخرت دې ځان له غرق کو نو دا خو تعالی نقصان شو، تا ځان له دوکه ورکو. وما یخدعون الا انفسهم، دی دوکې نه ورکوي مگر خپلو ځانونو ته. دلته محترمه مونږ ته دا معلومه شو چې بل مسلمان له دوکه ورکول دا د منافق سړي صفت دی. اوس وګورئ محترمو دې وخت کې دا دوکې څومره ډېرې دي، وعده خلافي او دوکې کول او دروغ ویل. خلک وایي دینه بغیر کاروبار چلیږي نه، او په دوکو باندې او په دې فضول مکر او حیلو باندې خلک روان دي. نو دا ګوره د منافقانو صفت دی چې مسلمان له دوکه ورکوي. وما یشعرون، لا فرمای دی شعور نه لري، علم هم نه لري، فقاهت او پویه نه لري، په دې نه پوهېږي چې ګوره بل له دوکه ورکول دا ځان له دوکه ورکول دي. شعور محترمو دا د علم نه یو خاصه مرتبه ده. ابن عثیمین رحمه الله فرمای شعور څه ته وایي؟ العلم بامور دقیقه خفیه، هغه پټ پټ رازونو باندې پوهېدل. د دې وجه نه علما فرمایي چې دا شعور د شعر نه ماخوذ دی. شعر ویښته ته وایي، څنګه چې ویښته نری وي دقیقي، دکه شان محترمو دا شعور باریکیانو ته وایي چې باریک باریک مسائل تا ته معلوم شي. نو دې ته الله فرمایي چې دا علم نشته، چې دا بل له دوکه ورکول دا ځان له دوکه ورکول دي، دا علم نه بالکل خالی دي. نو تاسو ګورئ د آیت کریمه کې د منافقینو د 2 صفات غټ غټ ذکر شو چې دی دوکه باز دي او بل علم ورسره نشته. اوس ورپسې آیت کې د دې نور بعضې صفات ذکر کیږي، هغه ان شاء الله آینده درس کې وایو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.